والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما معززو، ننني خطبة الاستقامة على دين الله. مسلمان باید د الله په دین باندې کلک ودرېږي. مومن مسلمان باید د الله جل جلاله د دین نه اخوا دېخوا نشي. کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باید دې باندې روان شي. استقامت اعتدال او انصاف ته ویل شي. دینداری د الله دین باندې روانېدل دې ته ویل شي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فرمائے رب العالمین فخفل معزز کتاب کی زما حبیب ته د خلکو ته ووایا، د خپلو ملګرو صحابه کرامو ته ووایا: وأن هذا صراطي مستقيما، دا زما نیغه لاره ده. الله پاک سردار کونین ته وایي چې ته د خلکو ته ووایا، د قریشو ته، عرب و عجمو ته دا خبره وکړه: زما لاره دا ده چې کومې زه روزانه تاسو ته د هغې بیان کوم. زما لاره دا ده چې کوم رب العالمین ما ته هغې باندې وحی کوي او اډر کوي، او زه د هغې بیان بیا تاسو ته کوم. کله یو اډر د رب العالمین د طرف نه سهار کې راشي، سهار کې درته د هغې بیان کوم. که کله ماسپښین کې راشي، ماسپښین کې بیان کوم. که ماښام راشي، ماښام یې درته کوم. د شپې راشي، سهار یې درته کومه. دغه نیغ او د اعتدال او د عدل او د انصاف لاره ده.
فاتبعوه دی تابعداري وکي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وګوره د ډیرو لارو تابعداري به نه کوئ ورنه که د ډیرو لارو تابعداري مو وکړه نو ګوره د الله جل جلاله د لارې نه به تاسې ګمراه کړي بل طرف باندې به روان شي نو طریق محمدی باندې تاسو باید روان شئ زما معززو دنیا کې خلق مختلف طریقې جوړې کړي دي مختلف لارې جوړ کړي دي مختلف احزاب جوړ کړي دي مختلف ډلې جوړې کړي دي مختلف منهجونه دي مختلف دستورونه دي مختلف آیینونه دي نو موږ به د کوم شي تابعداري کوو موږ په کوم څه باندې مکلفي موږ منهج نبوي باندې علیه الصلاة والسلام موږ طریقه محمدیه باندې موږ مکلف چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او هغه صحابه او ته خودله موږ په هغې باندې مکلف نو وایي چې د دې خبره ومنئ که دې طریقه محمدیه نه جدا شولې فتفرق بكم عن سبيله بیا به د رسول الله د لارې نه ګمراه شي بل خو اخوا دخوا به روان است ولا تتبعوا السبل د ډیرو لارو به نه منئ حق سی همیشه حق ډیری یوی زما معززو حق همیشه د فاره زما معززو په دنیا کې مومن مسلمان باندې مختلف حالات راځي مختلف وختونه راځي نو مومن لپاره دی چې د الله په دین باندې په هر حالت کې مضبوط او محکم پاتې شي الله دې موږ او تاسې د الله په دین باندې مستقیم لري نو هر وخت د حالاتو سره به ځان نه فیټ کې زما معززه نن یو قسم حالات راغلی دي او خلق راغلی دي د هغې سره ځان فیټ کې د الله او د رسول مخالف دي سبا بل قسم دي هغه تیر کال باندې نور خلکو کوشش دی چې روزانه خپل رنګ بدلی او روزانه خپل طریقه بدلی او د هغې سره ځان سیټ کې نه دا نه ده پکار معززو هر وخت کې د الله په دین باندې محکم او مضبوط ودرېدل پکار دي زما معززو دا دین منګ او تاسې ته هسې نه دی را رسېدلی دا د خلکو په قربانیانو باندې را رسېدلی دی دا د صحابه کرامو په قربانیانو را رسېدلی دی دا د تابعینو امامانو په قربانیانو باندې او د هغوی په اخلاص باندې را رسېدلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم رب العالمین فرمایي چې فاستقم کما امرت مضبوط ودرېږه کلکې منګولې ولګوه لکه څرنګه چې تا ته امر کېدلی شي د الله د طرفه نو پیغمبر اسلام ته هم الله وایي چې ګوره کوم وحي تا ته راځي هغې نه به اخوا دېخوا نه ځي دې وحي باندې به کلک ودرېږي سردار کونین ته څه وایي فاستقم کما امرت نو پیغمبر پاک هم د ځانه خبره نه کوي چې هغه څه وایي په خوله باندې د هغه د خوله نه د الله خبره ښیي د ځانه خبره نبي علیه الصلاة والسلام نه کوي ځانه خبرې څوک کوي ځانه خبرې موږ او تاسې د ځانه خبرې ناکاره مولیانې کوي وایي ښه خبره ده په دین کې چې هر یو ښه خبره وه من سن سنتا حسنتا چا چې په دین کې یو ښه سنت ایجاد کړو ښه سنت یې پکې را پیدا کړو نو هغه دپاره بیا هغه د اجر دی غلط مطلب د حدیث مبارک نه اخلي وایي دې نه مراد څه دی چې په دین کې د یو ښه کار ایجاد
پخوا جازونه نو، په جازونو باندې ځینو ښه کار دی که نه. ګاڼې نه و، پخوا به په خرو اسونو اوښانو باندې خلکو سفرې کولې. اوس ګاڼې دي، ښکلی ګاڼې واخله، سنت حسنه ده. موږ وایو چې ملا صاحب خدای پاک دې په تڼاکو باندې ورید که دغه بالکل کوه، دنیا کې مې د سره کار نشته، خو زموږ خبره په دین کې ده، دین کې نشي کولی. هغه څه به دین چې الله ویلی او نبي علیه السلام دغه بیان کړی، دین کامل دی. سنت حسنه دې ته وایي. د دې حدیث مراد دا دی یو ښکلې لارې دې جوړه کړه، مسلمانان پرې روان دي، عام المنفعه شی دی، دې ته سنت حسنه ویلی شي. یو ښکلې مدرسه دې جوړه کړله، یو ښکلی کویا دې خلک ترنه استفاده کوي، یو ځای کې یو داسې یو کسان برابر کړه چې چېرته ظلم کېږي، زیاتی کېږي، هغوی د هغې نه دفاع کوي، ورځي حمایت یې کوي. دې ته سنت حسنه وایي. دې ته سنت حسنه وایي چې یو ښکلی جومات جوړ کړي. دې ته سنت حسنه وایي چې خپلو بچو ته وصیت کوي چې بچو چېرته کوم ځای باندې ورتللی او معمولي مو وس کېده نو تاسو څه کوئ؟ یو خیر دی، 1 روپۍ 2 روپۍ پکې ورکوئ، خو هسې به ترې نه تېرېږي. دا زما طریقه ده. دې ته سنت حسنه وایي. زما معزز نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې فاستقم کما امرت، مضبوط شه لکه څرنګه چې تا ته امر کېږي. نو پیغمبر پاک هم د ځانه خبره نه کوي. زما معززو نو دې خواته د 15مې پیړۍ مناسب چې د ځانه خبره کوي، نو هغه به څه وي؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نو زما معززو وان هذا صراطي مستقيما، نیغه لاره څه ده؟ کتاب و سنت د الله او د رسول لاره ده. الله دې موږ او تاسې په دې باندې مضبوط کړي. باقي علما د دې دین شرح یې کړې ده، په سر و سترګو به موږ ته منظورې د دین خادمان دي. دې عالم لا که مجتهد و حق ته ورسېد، الله ته 2 درجې ورکوي، 2. او که دا خطا شو هم الله ته 1 درجه ورکوي. به ما او تا د دې مکلف نه یې چې د عالم د خطا تابعداري به کوو، نه د عالم خطا به نه منو. عالم خبره حق خبره به منو، خطا به ورته وایي چې الله یغفر له، الله دې ورته معافي کوي. الله جل جلاله اسم هغه ته 1 درجه ورکوي، اجر او ثواب، اسې نه محروموي. زما معززو مبارک حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمائی نبی علیہ السلام یأتی علی الناس زمان، خلق باندې بدس وخرش. یأتی علی الناس زمان القابض على دینه کالقابض على الجمر. دس وخت به مسلمانانو باندې راشي، یو سړی چې دین باندې منګولې لګوي او دین باندې عمل کوي، دا به دونه سخته وي لکه یو سړی چې سرکوټه د اور سرکوټه په لاس کې نیسي. ټول خلک به ورته بل وایي، ټول خلک به ورته بد ګوري، ټول خلک به ورته ضرر او نقصان رسوي. د دنیا ټول کافر به ورته یو شوي، ټول منافقین به ورته یو شوي، ټول ظالمان به ورته یو شوي. دا چې دین باندې عمل کوي دا به څه کېږي؟ دا به داسې سخت ورته تمامېږي. خو لیکن مومن مسلمان به دغه سرکوټه په شان ده چې سخته ده او زور لري، دا دین باندې به ولاړي، اخا دېخوا به نه ځي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دا د امیه بن خلف غلام زما معزز او دون عذابو به چې هر وخت به نمر ګرم شو، غرمه کې به راویسو، په مکه کې به په کنده کې په واچو چې به کله به ګرم نمر ګرم شو، هغه په سینه باندې به یو غټه تیږه کېښودله او ورته ویل به چې هغه وخته پورې به دا ګټه ستا په سینه باندې پردی چې مړ شي او یا د محمد رسول الله باندې بېرته کفر وکړي، زموږ زوړ دین ته واپس شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه
یو ځل زما معزز روان دی، ګوري بلال صاحب په سینه باندې غټه ډبره پرته ده، سخته ګرمي ده، او دا آواز ورته کوي چې مړ شوی نه والله کرانه خلاص څرمنه ده نه وباسو. چې بیرته د لات او د عزا او منات الثالثة الاخرى عبادت نه شروع کړی، سوال نه پیدا کېږي چې زه دې پرېږدم، بېرته به زوړ دین ته راځي. بلال صاحب ګناه څه وه زما معززو؟ هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان شوی. هغه ورته وایي چې نه، دا چې څومره ستاسو باباګانو الهه دي، احد احد یو رب دی، د یو رب عبادت به کوم، خو لیکن سوال نه پیدا کېږي چې زه د ستاسو د دې الهه او بوتانو عبادت شروع کړم. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وترتېد، ورته وایي چې ظالمه ولې دا سړی زوری؟ وایي راځه رانه خلاص یې کړه. هغه کوم ایمان موجود، الله دې موږ او تاسو کې د ابوبکر غوندې ایمان پیدا کړي. معزز ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته بالکل مې آزاد کړ، ما سره یو غلام دی، د دې نه قوي دی، مضبوط دی، راځه دا بدله درکړم او دا ماته راکړه. وی منظور شو، وی منظور شو، لا او وی ما آزاد کړه الله دپاره، ځه غلامۍ نه مو ووت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، زما معزز رب کائنات فرمائی هغه خلق چې هغه وی ربنا الله، معبود برحق کارساز مشکل کشا یو رب العالمین دی، لکه بلال غوندې پسره ګرمۍ کې، پسره غرمه کې په ګرمو خاورو باندې غورځولی دی، په سینه باندې ورته کلکه ډبره اچولې ده او اواز کوي چې احد احد. دا ظالم جابر ته نه غواړي وایي د لات او د عزا عبادت دې نه شروع کړی، یقین وکړه که ته د ما نه خلاص یې. که زړو طریقو باندې د مور پلار او زمونږ د نیکونو چې کوم دین و هغې باندې روان شوی نه یې، نو یقین وکړه که رانه خلاص یې د محمدي طریقه به پرېږدې نو هله به خلاصېږي او یا به مرې. نو زما معزز هغه کې ایمان موجود و، او وایي چې سوال نه پیدا کېږي، احد احد یو رب العالمین عبادت به کوم، یو الله ته به سجده کومه، د یو الله نه به کومک غواړم، یو الله ته به ژړا او فریاد کوم، هغه رب العالمین چې یوازې دی هغه نه به غواړم. نو فرمای رب العالمین ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آواز کوي چې رب مو یو الله دی، به دې دین باندې کلک ولاړ دي، هر قسم حالت چې ور باندې راشي هغه نه تغیریږي، دین نه فریدي. نو رب العالمین فرمایي چې تتنزل علیهم الملائکة، الله باغی باندې فرشتي راولېږي، ورته وایي به الله تخافوا ولا تحزنوا، مه یېرېږئ مه غمجنېږئ، او زما معزز یو خوش خبری هم ورته اورئ، یو زیر ورته اورئ، ورته وایي چې وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، مبارک دی، مبارکی درکو من هغه خلکو ته چې په سختو حالاتو کې د الله دین باندې کلک ولاړې، هغه جنت باندې کنتم توعدون چې تاسو سره د هغې وعده په دنیا کې کېدلی شوله، تاسو ته د هغې وعده کېږي په دنیا کې، نو تاسو مبارک دی دغه خلکو دپاره د خوشخبري هغه د پوهه شي چې هغې دپاره جنت دی. زما معززو ورته وایي چې تاسې دپاره دوه خوشخبرۍ نږدې،
چې څوک د الله دین باندې محکم ولاړ هر قسم حالات چې راشي حاجي صاحب د خفه کېږي وایي زما دپاره به دروغ وایه که دروغ ونه وایم هغه رانه خفه کېږي که دروغ وایم الله رانه خفه کېږي دی خو ازم پاڼ دی خو ازم پړانګ دی د مصیبت سره ګیر شوی یم څه وکړو د دکان مالک دی خفه کېږي وایي زما په کاروبار کې به ضرور یو څه ناڅه لف جب کې دروغ به وایي او که دا ونه وایم کار نه چېرېږي خفه کېږي بیا مې ډیپټۍ نه وباسي ته به څه کې دروغ به نه وایې نه مؤمن دروغجن نشي جوړېدی ته به د الله دین منې چې به حاجي صاحب دا کار نه شم کولی که صفا خبره را منې کې او صفا صداقت سره کار اخلاص منې سره مزدوري کوم خو دروغ تا دپاره زه نه وایم نو زما معززو دې خلکو ته الله دوه وعدې ورسره کوي یو وعده دا د دنیا کې ورته وایي چې وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تاسو دپاره مبارکي ده د هغه جنتونو چې تاسو ته دنیا کې دا وعده کېدلی شوله او دوهمه وعده او دوهمه خوشخبري دا ده چې نحن اولیاؤکم فرمای رب العالمین زه ستاسو دوست ما دا خلق چې د الله په دین باندې کلک ولاړ دي زما معزز رب العالمین دغه خلکو ته اولیاء الله وایي نحن اولیاؤکم فی الدنیا فی الحیات الدنیا وفی الآخرة من ستاسې دوستانی من ستاسې اولیاء په ژوند د دنیا کې به ته ولی الله یې او په آخرت کې به هم ته ولی الله یې نو یوې دنیا کې ته لقب د ولی الله درکه او آخرت کې هم درته درکه چې ته ولی الله یې د الله دوست یې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم دغه جنتونو زیری چې مې درته درکه داسې نعمتونه دي چې ته یې څه غواړې ستا نفس او ستا زړه ستا خواهشات چې جنت کې کم شی غواړي نو تا ته ازادي ده بیا په جنت کې پابندي نشته چې دا کار به کې او دا کار به نه کې معززه الله دې موږ او تاسې د دې خوشخبرینو مستحق وګرځوي دغه زیری چې الله پاک ورکوي دې مسلمان ته الله دې موږ او تاسې د دې مستحق وګرځوي نه الله ورته وایي چې دا دنیا کې الله درته وایي چې دې لاره باندې ځه په دې لاره منې مه ځه حلال خوره حرام مه خوره صداقت سره چلیږه دوکه مه کوه ظلم مه کوه عدل انصاف نه کار اخله زیتې مه کوه مسلمان ته نقصان مه رسوه ظلم مه کوه ګاونډي ته نقصان مه رسوه د مشر احترام کوه کشر باندې شفقت کوه دا دین دی یو څه نه موږ رب العالمین منع کوي دا به دنیا کې نه کوي یو څه راته وایي چې دا وکړه نو زما معززو دار الاخره او جنت داسې یو ځای دی چې بیا تا ته وایي چې څه شی کوې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ستا دا نفس چې څه غواړي بیا پکې کوه ګرځه نو دنیا کې لږ غوندې زما معززو ځان به کنټرولوو دنیا کې ځان کنټرولول پکار دي چې ځان کنټرول کو چې بیا آخرت کې آزاد دي او دنیا کې چې څوک آزاد دي هغه به څه آزاده زندگی د زناورو غوندې تېروي هغه به بیا الله دې موږ او تاسې د دې حل نه وساتي هغه به په داسې ځای کې ګیري چار طرفه به د اور کمرې چار طرفه منځ کې به گیس به پکې 24 غنټې شټاټي برچت به د اوري دیوالونه به د اوري لاندې فرشونه به د اوري او روزانه به ورته چمړې بدلیږي پوستکي به ورته روزانه بدلیږي ولې وایي چې عذاب وڅکي چمړه به جدا کېږي روزانه به بدلیږي چې کم پوستکی سوځي اور نوی پوستکی به ورته الله اچي ولې ویل یذوقوا العذاب
دا وجود به د دې جهنمي دونه غټ شي، دا یو غاښ به د احد د غر قدر کې غټ شي. زما معزوزو تاسو لیدلی د احد غر 22 غاښونه چې په د یو خوله کې راجمع شي احد غرونه، دا خوله به څومره وي، دا سر به څومره وي، دا وجود به بیا څومره وي. الله دې موږ او تاسې دې حل نه وساتي. وهم فیها کالحون، بد شکله به په جهنم کې به پراته وي. نو څوک چې په دنیا کې آزاد دي د خرو په شان ته، هغې زندګي بدایي، او څوک چې ځان کنټرولوي د الله دین باندې رواني. نو زما معززو بس 50-60 کاله عمر دی، دنیا کې به مطمئن خوشحاله، آخرت کې به هم خوشحاله. الله دې موږ او تاسې دنیا او آخرت کې خوشحاله کړي. حدیث مبارک دی زما معززو، سفیان ابن عبدالله ثقفی فرمایي چې ما نبی علیہ السلام ته وفرمایي چې قل لی فی الاسلام قولا، د الله پیغمبره ما ته په دین کې داسې یو خبره وکړه چې بیا د تا نه علاوه بل چا نه تپوس هم ونه کړمه، داسې یو خبر راته وکړه. قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل غیرک، چې د تا نه علاوه د بل چا نه تپوس هم بیا ونه کړم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل قل آمنت بالله ثم استقم، ووایه چې الله ما فتا من ایمان راوړی دی، بیا په دې ایمان باندې مضبوط شه، کلک شه. فتنو وخت به زما معززو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ویل للعرب من شر قد اقترب، تبعی د عربو دپاره یو شر دی نږدې شوی دی دوی ته، او داسې شر دی د شپې د لویې لویې شپو د دې په شان ته تورتم به یو دغه شان ته به یو غټه فتنه لکه شپه، شپې کې چې یو سړی حیراني چې کوم طرف ته مسافر یو شپه شي حرکت نشي کولی، حیراني متحیري چې په کوم سیټ باندې لاړ شم. نو دا فتنې چې راشي په دې فتنه کې به هم دا مومن مسلمان داسې متحیري حیراني چې یا رب په کومه لاره باندې لاړ شم، څه وکړمه. د شپې چې دا لویه تورتم شپه په دې کې به حیراني. او فرمایي نبی علیہ السلام یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، سحر به یو سړی سهار به مسلمان به خو ماښام به بیا به کافر شوی. الله دې موږ او تاسې ترې نه وساتي. یو سړی به ماښام به مسلمان یو سهار به د الله د دین نه به وتلی. نو وایي چې ګوره دا حالت د راځي، تاسو ډېر محتاط اوسئ، د الله په دین باندې کلک او مضبوط اوسئ. الله جل جلاله موږ او تاسې په خپل دین باندې کلک او مضبوط کی. بارک الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ودار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. سووا صفوفكم رحمكم الله.